دا یو خور سوال کړی چې د قرآن تلاوت غوره دی که نه د هغې اورېده غوره دي د قرآن تلاوت غوره دی او که نه د هغې اورېده غوره دي جواب د دې مسلې دا دی قرآن تلاوت د قرآن اورېده دواړه اوچت عمل دی او مسلمان ته بې ثواب میلاویږي یو سړی قرآن اوري دا مې عبادت دی یو سړی قرآن تلاوت کوي دا مې عبادت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله اورېدو هم د بل نه لکه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه مشهور حدیث دی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود ته ویوي اقرأ علی القرآن د قرآن ولوله چې زه یې واورم نو هغه ورته یا رسول الله اقرأ علیک وعلیک انزل زه به ستاسو مخکې تلاوت کوم او قرآن په تاسو نازل شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انی احب ان اسمعه من غیري زما دا خوښ دی چې بل نه واور نو کله ناکله به هغه د بل نه اورېدو نو اوس به څه کوو سوال دا دی چې کوم یې وغوره دی جواب دا دی حالاتو ته ګوره کله دا طریقه په سړي ډېر اثر کوي او کله دا طریقه کله تلاوت په سړي ډېر اثر کوي چې په خپله یې کوي زړه ته به سکون ملي بیا دا غوره دی کله داسې چې سړي زړه کېږي چې کیسټ واورم موبایل کې واورم د یو قاري تلاوت په ډېر ښه لګي زړه ته یې کوزېږي په معنی پوهېږي نو بیا دا غوره یعنی جواب حاصل دی جواب دا شو چې څه حالاتو ته ګوره حالاتو ته ګوره چې کوم ستا په زړه باندې ډېر اثر کوي او پوهېږي په قرآن او سکون دې زړه ته میلاویږي او تدبر او سوچ پکې کې هغه کوه نو کله لوستل د قرآن او کله اورېده د قرآن والعلم عند الله